یو فامیلی ویډیو وتلی ده چې یو کس په خپل فامیلی پروګرام کې ګډیږي او دا کس د امارت کارکوونکی دی او په دې باندې لوی خبر جوړیږي. متاسفانه دا یو بد رواج دی، په دې به خبره کوو، خو دغه چارې عموما څنګه ترسره کیږي. موږ سپای کیمرې یا د جاسوسي کیمرې لرو چې هغه ډېر په سایز کې واړه، په زوړوکي کې، په خولۍ کې، په ګوتمې کې، په کالکولیټر کې، په قلم کې، د ویښتانو په وبخښئ د کالو په بټن کې، او یا ډېر داسې نازک سایز کې چې هغه تاسې فکر هم حتی نشئ کولی، هغه ځای په ځای کېږي او هغه ډېر ریکارډ کوي. دغه سپای کیمرې یا زموږ تاسې په کورنیو کې د سمارټ فون استفاده دومره عادي شوې ده چې هر څوک کمره وباسي او عکاسي کوي. او دغه کیمرې عموما د خارج د مسافرو زنانو سره ډېر دي او دننه په کور هم ډېرو خلکو دا عادي کړي دي او د دې له وجې نه دغه ډیټا ریکارډ کېږي. غټه مسله هم دا ده چې یو وارې ډیټا ریکارډ شوله او بیا انټرنیټ ته شوه، دې د منځه وړل ډېر یو سخت چیلنج دی. دغه کار تاسې څنګه کولی شئ وپېژنئ په خپلو پروګرامونو کې؟ تاسې هر وخت د یو کس فوکس ګوري، ډیوایس ګوري چې یو ځای ته مخامخ کیږي یا ګوتمۍ ته ورته یا قلم یا هر څه چې وي هغه ډېر ترې ظاهره کیږي او په یو ځای باندې فوکس کوي، نو تاسې هغه نوټ کولی شئ، په خپلو خادیو کې د هغې راوړل بندولی شئ. همدارنګه که چېرته شپه وي یا تیاره وي نو د خپل موبایل له کمرې له لارې کولی شئ چې تاسې اتاق سکین کوئ او نایټ ویژن کیمرې پکې ډیټیکټ کړئ او څه هارډویرونه دې لپاره شته چې دې مخنیوی وشي. اصله مسله دا نه ده چې دغه ټکنالوژي له وجې دغه چارې ترسره کیږي. اصله مسله دا ده چې زموږ فرهنګي مشکل یا خپل غیرتي مشکل چې ورته وایو او د دې ترڅنګ د ډیټا د خورېدو نه بعد دغه کس سره کیدونکی عمل دا ډېر دردونکی دی. موږ دوه اپشنه لرو، یو یا د یو ملت په توګه موږ باید رسنۍ، حکومتونه، ادارې، هر څوک چې دي دې پوره خیال وساتو چې د خپل د رواج خلاف خبرونه جوړ نه کړو او فعالیتونو ته اجازه ورنه کړو چې هغه په هوټل ودونو کې د کمرو بندول دي، که هغه حتی د امارت اداره چې راغلې وه په 2022 کې ما یادېږي یو کس و ما ورسره سفر کوه چې هغې امارت ته د جاسوسي یا د سپای کیمرې پرووایډ کولې او هغه یو عادي تجار و، هغې سره ما ډېرې کیسې شوې وي. نو کله چې ته دغه چاره عوامو ته ورکړې نو دا ډېره خورېږي او دا خطر زیاتېږي. او دویم اپشن دا دی، اول خو دا و چې موږ خپله دغه د رواج د پټولو لپاره په اداري لحاظ او ټولنیزو رسنیو په لیول کې به دا خبره بندوو، د ده مخنیوی به کوو. دویم دا چې د ملت په توګه موږ ټوله خپله ډیټا وباسو انټرنیټ ته، هر کس د خپل فامیل سره د زنانو سره لکه نور نړیوال چې دا کار کوي تر څو دا رواج بدل شي او دا سردرد لرې شي. نو اوس وګورئ کوم اپشن باندې کار کولی شئ. که چېرته موږ ټوله ډیټا عادي کوو د هندیانو، پاکستانیانو او د اروپایانو غوندې او دا خبره عادي ګڼو نو موږ به د دې وخت ټکنالوژي سره عادي ډیل کړی او ډېرو سختو سره به نه مخ کېږو او یا د پوره صحیح پښتنو افغانانو په توګه د ټکنالوژي د دې مصیبت سره ډیل کوو. دا اپشن یې تاسې لاس کې دی، زه هم در سره یم او وخت په وخت به دا مسایل درته تشریح کوم. مننه.